سلامونه عزیزانو، دغه اوبه تاسو ته ډالۍ دي. ومه غوښتل چې دغه مرغاوی په دې اوبو کې پورې غاړې ته والوزم، خو ونه شو. یو خو بې زړه یم، ډارن یم، او بل چې دی ما ویل داسې نه چې مړ شم، بیا هم خبره ډار ته راځي. خو مرګ یو ورځ راځي، د مرګ نه مه ډارېږئ، او د مرګ نه مخکې د مرګ تیاري وکړئ. داسې کارونه وکړئ چې د مرګ نه وروستو د خفګان، د ټیټو سترګو، د عذابونو سره مخ نه شئ. د مرګ سره که تاسې د مرګ د ژوند مقصد د ځان سره ویسئ، څه شي دپاره چې راغلي وئ. ډېر اسانه به یې درته ووایم. خلک ډېر ځوانان بهر ملکونو ته مخه کي، ډېر د ځان سره ډېر څه راوړي، یا یې راولېږي، او ډېر چې دي په بدو سر شي. هغه څه چې د ځان سره وړي وي هغه هم د لاسه ورکړي، نو بیرته چې راځي اول خو راتلی نه شي. ډېر عمل ته خپل ژوند د لاسه ورکړه، او که بیا راشي درواغ د ځان سره راوړي، مړې سترګې د ځان سره راوړي. کورنیو ته او عزیزانو ته څه وي چې مړه هلته خو داسې وو، هلته خو داسې وو، هلته خو پراته کافر وو. عزیزانو، ژوندي اوسئ، د ژوند مقصد مو وپېژنئ، په ژوند کې مو الله راضي کوي، او الله په درواغو نه راضي کېږي. ژوند په درواغو نه کېږي، ژوند په ټګۍ نه کېږي، ژوند په منافقت باندې نه کېږي، ژوند په راستۍ باندې کېږي، په صداقت باندې کېږي، او په هغه باندې کېږي څه دپاره چې خدای پاک موږ او تاسې رالېږلي وو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.